د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه ویلي دی چې کراچۍ کې په پاکستان سټاک ایکسچینج شوی د ترهګریز برید پلټنې یې پیل کړي او امنیتي ادارې به بیا د ترهګرو جالې ختم کړي. मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ زه تاسو ته ډاډ درکوم چې څنګه زموږ استخباراتي او امنیتي ادارو دا ترهګر ژالې د دوی اډې او د دوی ماستر مایندز ختم کړي دي. همدغسې به یو وارې بیا دوی ختم کړو. د پیښې پلټنې شروع کړل شوې دي او موږ به ډېر ژر د دوی ماستر مایندز یا منصوبه سازو ته ورسو. د کورونو چارو وزیر اجاز شاه زیاته کړه چې د سحرې خودکاره وسله او کلاشینکوف په لاس یو شمېر ترهګرو د سټاک ایکسچینج په ودانۍ برید کړی و. دوی لومبې د ګاډو د ودرېدو ځای ته ورغلل او د برید کوشش یې کولو. امنیتي ادارې په دوی خبر شولې او لومبې ترهګر یې د داخلېدو په وخت ووژلو، خو د نور ملګري دننه تللو کې کامیاب شول او بیا په ډزو کې ټول څلور واړه ترهګر وژل شوي دي. د پیښې ذمہواري بلوچستان لیبریشن آرمي په نوم ډلې په سر اخیستې ده. دوی په ټویټر خپل لنډ پیغام کې ویلي دي چې د دوی د مجید بریګیډ فدایانو دا برید کړی دی. د دې پیغام وروسته دغه اکاونټ لرې کړل شوی دی. اف پی خبري ادارې ته په لیږل شوي یو پیغام کې هم بی ال ای د پیښې پړه منلې ده. بی ال ای تور لګوي چې د پاکستان غټان او پنجاب صوبه د بلوچستان په وسایلو قابض شوي دي او بلوچستان ته خپل حقونه نه ورکوي. بی ال ای په وروستو کلونو کې بریدونه سیوا کړي دي. کال 2013 کې دوی په کراچۍ ښار کې د چین په سفارتخانه برید کړی وو او بیا تیر کال د مئی په میاشت کې په ګوادر کې په یو غټ هوټل هم برید کړی وو. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ بی ال ای نړیواله ترهګر ډله بللې ده. د کراچۍ ښار د پولیس چارواکي وایي په برید کې 2 چوکیداران یا سکیورټي ګارډز او یو د پولیس افسر وژل شوی دی. د پیښې سمدستي وروسته د سند صوبایي اسمبلی کې د مخالفه جوکو مشر شمیم نقوي په روایتي توګه د پیښې تور په هندستان او په اسرائیل لګولې دي او دعوا یې کړې چې پاکستان سره کلک ثبوتونه دي. کراچۍ کې د رینجرز واکونو مشر میجر جنرال عمر احمد بخاري خبري غونډې ته ویلي چې امنیتي غړو 4 واړه ترهګر په 8 منټو کې دننه وژلي دي. خو نوموړي هم په دې پیښه کې د هند د لاس لرلو ذکر کړی. حتمی طور پہ ظاہر بات ہے جس میں انویسٹیگیشن ہوگی جو لنکیجز ڈیولپ ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. مونږ به د پلټنو وروسته نور معلومات تاسو سره شریکوو، خو زه دا تاسو ته ښکاره ویلی شم چې د ترهګرۍ دا پیښه بغیر د کلکې استخباراتي مرستې ممکن نه ده او په دې نوملړ کې د ټولو لومبې د هند استخباراتي ادارې نوم راځي. نوی ډیلی او اسلام آباد د ډېرې مودې راهیسې په یو بل په ملکونو کې د لاس وهنې تورونه لګوي. د سټاک ایکسچینج چارواکي وایي چې د کووډ 19 د حالاتو په وجه باندې په سټاک ایکسچینج کې د خلکو شمار کم وو او همدا وجه ده که ډېره شمېره کې کسان وو او دغه ترهګر کامیاب شوي وو نو لویه مرګ ژوبله به رامخې ته شوې وه. د نننۍ پیښې په وخت جبران سرفراز چې خپله یو بروکر دی په سټاک ایکسچینج کې موجود و. نن سهار د 10 بجو نه پس ډزې شروع شوې او بیا د چاودنې اواز هم راغلو. د اوازونه تر 20 منټو پورې اورېدل کېدل. موږ خپل دفترونه د ځان بچ کولو لپاره تاله کړل. د پیښې وروسته په سټاک ایکسچینج کې کاروبار بیا شروع شوی دی.